زابل کې د حیدر د مړینې وروسته سراج الدین حقانی د سرلوسو ساګانو د سرپټولو امر وکړ. که غواړئ چې په اړه یې پوره پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. پښتون ټایم چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په هیواد کې د ساګانو د سرو د پخولو حکم کړی. نوموړي په دې حکم کې ټول والیان او ولسوالیان موظف کړي چې په زابل ولایت کې د حیدر په نوم ماشوم د غمجنې پیښې په ترقیب کې په هر ولایت کې هیئت وټاکي تر څو په ټول افغانستان کې سرلوسي ساګانې او برمې په نښه کړي. ویل کېږي چې د دغو ساګانو او برمو مالکینو ته دې سپارښتنه وشي چې د دغو ساګانو او برمو سرونه پټ کړي. همداراز د جوماتونو له ملا امامانو څخه هم غوښتنه شوې چې په منبرونو د دې موضوع اهمیت خلکو ته تشریح کړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیرې جمعې په ورځ د زابل ولایت په یوه لرې پرته سیمه کې د حیدر په نوم ماشوم د برمې ویسا تولیدلی و چې د ډیرو کوښښونو او هڅو نه وروسته نوموړی ماشوم له سا څخه مړ راویستل شو چې په دې پیښه د افغانانو په شمول په ټوله نړۍ کې خلکو غمشریکي وښوده او د نورو داسې ممکنه پیښو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. دوستانو دا و زموږ د دې مهال تازه راپور. که په اړه یې څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.